څوک وي که څوک راځي د پاکستان د حکومت له ادرس څخه افغانستان ته، هغه د یو سیکولر او د جمهوریت او د غیر اسلامي نظام نمایندګي کوي. داسې د اسلامي امارت سیاست د دوی په مقابل کې د دوی خارجي سیاست یا تعامل دوی سره څنګه د هغه یو طرف ته موږ پرېږدو. موږ مسلمان په صفت باندې د پاکستان حکومت ته د غدار حکومت ته سترګه ګورو او تر هغه پورې چې دا نه رانسکور شوی نه افغانستان به ښه ورځ ونه ویني. او د حنا رباني راتګ تاسو ظاهرا اوس موږ ډېر خوشبیني ښیو، حتی د موږ اسلام پالو ورونه له بده مرغه ده. ګورې دوه مسلې دي. یو کانال د حکومت اسلامي امارات په ډیپلوماتیک کانال کې پاکستان سره څنګه تعامل کړي، هغه یو طرف مشران پرې پوهېږي، او بله مسله موږ ته د یو فرد په حیث باندې یو مسلمان په صفت باندې ګورې حنا رباني د یو پښتنې په صفت باندې دلته نه وه راغلې، د یو سکولارې په صفت باندې راغلې وه او دا راتګ سازماندهي سوی و او پلان سوی و. ولې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی نه راځي دلته؟ 2 کاله کېږي د اسلامي امارت دلته د یو حکومت په حیث باندې د یو نظام په حیث باندې په خپو درېدلی او نړۍ په رسمیت نه پېژني. دا په خوا کې پروت یو همسایه او ګاونډی. موږ مشترکات، حتی عقیدتي مشترکات له خلکو سره لرو، ژبني مشترکات موږ لرو او نور فرهنګي مشترکات موږ لرو. ولې پاکستان په دې 2 کالو کې اسلامي امارت په رسمیت ونه پېژانده؟ آیا د حنا رباني پر راتګ موږ دومره خوشبینه یو چې اسلامي امارت به یو غټه لاسته راوړنه راوړي؟ دا خو غټه لاسته راوړنه هغه چې اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی وای. جان یوه خبره درته وکړم، هیڅ افغان فعلا دا خوشبینه نه ده چې په راتګ د دې یوې ښځې امارت اسلامي په رسمیت وپېژندل شي. او زه خپلې مسلې ته راځم افضلي صاحب، زما خبرې ختمې شي. خبره ښه کومه، دا باید ته مطالعه وکړې چې د ایران پاکستان په امنیت ملي ته خطر یو ملک د افغانستان او د پاکستان بیا 2 ملک هندستان ده. پاکستان او ایران هیڅ واده په دې جغرافیه کې یو واحد افغانستان نه مني. دا واحد افغانستان به د دوی د جغرافیې ډېر خطري. معاون وزیر خارجه د آسیایی د ایران ویلی کاظمی قومی مگم تا ویدیو وینل ده که طالبا عملا امنیت ملی ایران در خطر انداختن، اما ما بغیر از تعامل دیگه کاری با اینا نمیتونیم و اگر داعش علیه از یا کمک کنیم هم که بلای جان ما میگردن. ورور دلته منطقوي جهانی او ژئوپولیټیک مشکلاتونه دي. نو دا خو ډیر مهمه دي، دا ډیر معقد دي. ګورئ افضلي صاحب، اصلا مسله دا ده چې پاکستان په دې 2 کالو کې ولې یو لوړپوړی چارواکی راولېږه؟ تاسو ګورئ په وزارت خارجه کې پاتې شوې معینه، حتی خارجه وزیر هم نه رالېږي. معینه پاتې شوې یو سلیبریټي، یو په اصطلاح موډله، یو د ماکیاولي او د ژان لاک او ژان ژاک روسو د سیاست په اصطلاح روزل شوې نجلۍ په داسې یو جامو کې رالېږي. موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې پاکستان د دغه کار تر شا هم یو موخه ده، یو هدف ده، یو استراتیژي ده. دې هدف ته ورسېدلو نو موږ ته په کار څه ده چې دوی په مقابل کې څنګه سیاسي تدابیر موږ ونیسو، څنګه تعامل باید غوره کړو موږ چې ټول هغه احساسات داخلي چې راپارېږي د هغه په راتګ سره، او حتی جمهوریت پال، کمونستان، دیموکراتان، سیکولر مشربان زه بیا تېرې کېږي. موږ سیاست دومره ضعیف سیاست وي چې باید موږ یوه نجلۍ ته چې هغه سلیبریټي ده، هغه موډله پاتې شوې دي، هغه بیکګراوند او پروفایل تاسو وګورئ په پاکستان کې، آیا د هغه راتګ افغانستان ته دومره ډېر غټ خیر او اولیا مسالې د افغانستان پر لاس راتلې چې موږ د افغانستان د خلکو احساسات، هغه اسلامي مخصوصا د ښځو، د مسلمانو ښځو احساسات راوپاروو. کمونستان به موږ پرېږدو، سیکولران به موږ پرېږدو، جمهوریت پال به موږ پرېږدو، کمپمیشت افغانان، امریکایان به موږ پرېږدو. موږ په دغه افغانستان کې دلته مسله د ارزښتونو د وروره، مسله د ارزښتونو د ګور. تاسو که چیرې ورسئ نورو ممالکو ته وصول لري، کوریای شمالي ته تاسو ورسئ، هلته همدغه جامو کې که چیرې حنا رباني کوریای شمالي ته ورغله،
زه تاسو ته د ژبې جرم درکوم، ځکه هغه دوی اصول لري. افغانستان داخلي چوکاټ کې کوم چې پولې راتاوي شوي، دلته چې هر څوک راځي، ما تاسو ته وویل فقه سیاسي کې او مسله د دې کې علما لیکنې کړي دي چې معقولات او ملبوساتو کې عقیدې کې مونږ کار او غرض نه لرو. مونږ په معقولات او ملبوساتو کې د اسلام مطابق خپل بهرنی سیاست تنظیمو. یعنی بهرنی سیاست باید د مونږ د اسلام پر بنسټ وي. کله یو کس کاغه ولو کافر هم یهودی هم عیسوی هم وي را داخليږي د افغانستان چارچوکاټ ته، د افغانستان داخل پولې ته، مرز دلته اسلامي نظام حاکم ده، باید ټول هغه اصول اسلامي، باید ټول هغه پرنسپونه اسلامي ومني چې دلته تطبیقیږي. خاص کر د ملبوسات او د ماکولات. نسي کېدای چې یو څوک راسي دلته شراب وچي. آیا شراب ښکلی سي؟ شراب ښکل او د حجاب نه مراعاتول دا په اسلام کې یو شی دی، ګناه یو شی دی. الله په دې دواړو یو رقم غضبېږي. که یو څوک راځي له تیاري نه کوزېږي او هغه کې پایک تجام او شراب اشکي، او یو څوک راځي هغه به حجاب راننوځي دغه خاورې ته، په داسې یو حالت کې چې اسلامي امارات دلته په ښځو باندې حجاب پلي کړی دی او مکتب هم تر یو وخته پورې د مصلحاتو د ملحوظاتو په بنا په داسې یو حالت کې د داسې یو سلیبریټي، د داسې یو سیکولاري راتګ ما په اند دا د هغه مصالحو د هغه عمومي مصلحت ته په کتو سره موږ ته ګټه ورسیږي، لا هم ضرر ډیر دی. دا د خلکو احساسات را پاروي د امارت په مقابل کې چې تر پرونه پورې موږ دا شی ویلی او نن مو دا کار وکړي. نو د ما عرض دا و، دا د ما اسلامي نظر د کومه چې ما مطالعه کړې، خدای مکړه زه د اسلامي نظام مخالف نه یم او د حنا رباني سي د جمهوریت او د سیکولر حکومت نمایندګي کوي او اصلا د هغه راتګ د نخود قدر ته ارزښت دلته نه لري او خیر نه رسیږي او ثمره به ور هم نه کي. نو د هغه ماته په اصطلاح هغه ده یو شی ده. اکلیل جان بالکل زه د دا کومه. الحمدلله موږ خو مسلمانان هستو. ما درته ړنبی ویلې چې موږ افغانانو ته پاک وتم ناموس ختم ده له توقنه انشاءالله نه تیریږو. خو ورور جانه ته هغه ته سیبلیتي وایي په حال چې هغه 4 کاله مخکې وزیر خارجه و، دومین مقام د یو مملکت او اولین مقام خارجي د هغې لاس کې و او نن معین ارشد د سیاست خارجي د پاکستان ده. نو هغه سیبلیتي نه ده او داسې یو میلمه سره هم رفتار نه کېږي. نو موږ خو د خپل افغانانو د عزت، د افغانانو د عفت هغه یو زامنده او پاکستانی خو نه یو. سبا د جرمني وزیر خارجه چې ښځه ده راځي، نو هغې سره خو چې موږ داسې ګیر ورکړو نه کېږي. خو موږ او تاسې ځان دغه د موږ افضلي صاحب دغه د موږ عزت یې ولې ونه کوي؟ وروره جان ولې موږ په رسمیت ونه پېژندلو؟ ولې په دې تارو باندې دومره محترم اقلیل صاحب، محترم افضلي صاحب ته خبره به ډایلوګ خواته لاړه شي. دلته نور دوستانو هم لاسونه پورته کړي، زه به هم دا لنډ نظر در سره شریک کړم. اقلیل صاحب په اکثره ځایونو کې یعنې 99.99% په اکثره ځایونو کې په حقه باندې استدلال وکړ او الله تعالی داسې افغانان ډېر کړي. ګورئ دوستانو، موږ او تاسې که چېرته تاسې وایي چې محترم افضلي صاحب چې حنا رباني چې د پاکستان وزیر خارجه پاتې شوې ده، مګر بیا دې ته هم لاړ شو، باید وګورو چې حنا رباني په کم شکل د پاکستان وزیر خارجه شوې وه، پس کم شکل دا د موقف ته رسېدلې وه. آیا له دې څخه سترګې پټولی شو چې دا د بلاول بوټو ګرلفرینډ وه؟ زرداري په هم خبرو، ټول په خبرو. نو ګورئ دغه سیزون ته باید بیا هم موږ او تاسې فکر وکړو چې په کوم طرف باندې په کوم قسم باندې یو شخص یو موقف ته رسیږي. نو په دې خاطر باندې راځو خپل هېواد ته، هغې به خپل کار کوي. و عیسی بدین خود موسی بدین خود. نو زمونږ او ستاسې هېواد دی په اوسني حالت کې موږ او تاسې د لوږې سره مخامخ یو، د فقر سره مخامخ یو، د سیاسي خویداتونو سره مخامخ یو، د اکانومیک خویداتونو سره مخامخ یو، د هر قسم ته خویدات چې چېرته تاسې ګورئ پر موږ او تاسې وضع شوی دی، تر دې چې په نړۍ کې یو هېواد نه پیدا کېږي چې موږ او تاسې په رسمیت وپېژني. دغه په خپله یو خویدات دی او دغې